د امریکا وزیر دفاع طالبانو ته ډیر سخت خبرداری ورکړ او طالبانو ته ګواښ وکړ چې د امریکا دفاع وزیر تازه طالبانو ته څه ویلي دي په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات راسره کتلی شئ. خو که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. له طالبانو څخه د امریکا دفاع وزیر غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر دي تاوتریخوالی کم کړي. د جمعې په ورځ په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي اوس وخت را رسېدلی چې ټول اړخونه د تلپاتې سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته ګټه پورته کړي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي ین سټولټنبرګ هم د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د نه منلو وړ تاوتریخوالي کچه دې ټیټه کړي او پرته له ځنډه دې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. د ین سټولټنبرګ په وینا کرونا وایروس وضعیت نور هم بیړنی کړی او د افغانستان ټول لوري باید د سولې په خاطر خپل اختلافات له منځه وغورځوي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ین سټولټنبرګ افغانستان ته د ناټو له ملکي استازي نیکولاس کی سره د جمعې په ماښام ټلیفوني خبرې هم وکړې. په افغانستان کې د ناټو غوث ملاتړ ماموریت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې سټولټنبرګ له نیکولاس کی سره د بین الافغاني خبرو پیل او افغان مشرانو د خپلمنځي اختلافاتو د حل پر اهمیت خبرې وکړي. دوی ټینګار کړی چې ناټو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته په کلکه ژمن دی. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ.